سحر مسترګي د مولا په اذان پرانستلې پکټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وې چې پاسما اودس وکړم مونځ وکړم پدې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګید مولا صاحب وی مسلمانانو یو دمړي اعلان هم ووري زمون د کلی د پلان کې نور په حق ورسیدا د کلی خلکو یو یو کټ را واخلئ هلته راشئ اعلان می ووریدو خو ما ویل جوړ خوب وینما چې دروازې ته می نظر شو نو نمور می راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دې نن ګوړ لمزنن دمړي ځای ته ورشه مور می خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلمه هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړه وه مور بی چغی کړي چې یلی ونی پاسه کنه زیرا جارو کا او جالوخي د ټول کور وینځه پلار له جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما وړي زما خوږي لوري را پاسه کنه موري پکور کې جړل پلاري پکوسه کې جړل ورونه دلمي خو هغوی هم په پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونۍ پکور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دی خوا ولاړو زه یې خوال راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ووې چې سیاد شاهد نه یې خبر ما ویل نه خدای گو خود می لکشان فکر کنا هغه خلق وای دا چې و پچا مینا هغه سپیر هغه بدبخت ولدر مات کړلو دا یې د جون پانی ملار کی تنها پری خودا نو دی پدغا وجه ظهر اسکل زانی ملکو دلی ونه دخلی خبره خورا یاد شلا کسبا ملوم جنازی لامی بیام را دروما ما وی پختون یما پا جندر لزهم ندرزم خوچی دان ملک رمانو تاثر یو زیب چمان پدغه خیال باندې واپس کور ته راورسیدم چې لیونۍ نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلم نو مور مې په جړا کې وویل زویه په سترګو مې تیار